دلسته خواته راغوستې وه تر څو چې قرآن واوري. کله چې هغوی هغه ځای ته ورسېدل چې هلته تا قرآن لوسته، نو هغوی په خپلو منځو کې سره وویل چوپ شئ. بیا کله چې هغه ولوستل شو نو دوی خبردارونکي د خپل قوم لوري ته ستانه شول. هغوی خپل قوم ته په ورتلو سره وویل ای زموږ قومه، مونږ یو کتاب اورېدلی دی چې له موسی نه وروسته نازل کړی شوی دی. تصدیقونکی دی د هغو کتابونو چې له ده نه مخکې راغلي دي. لارښوونه کوي د حق او سمې لارې خواته. ای زموږ قومه، د الله خواته د بلونکي بلنه قبوله کړئ او پر هغه باندې ایمان راوړئ. الله به ستاسې له ګناهونو څخه در تیر شي او تاسې به له دردناک عذاب نه وژغوري. او څوک چې د الله د بلونکي خبره ونه مني، هغه نه په خپله په ځمکه کې څه قوت لري چې الله بې وسی کړي، او نه د هغه داسې ملاتړ سرپرستان شته چې له الله نه هغه وژغوري. دغسې خلک په څرګنده ګمراهۍ کې غورځېدلي دي.